آیا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو رښتیا هلاک شوی دی؟ د دې خبر د دې سوال تر شا حقیقت څه دی، رښتیا څه دي؟ په دې هر څه تاسو پوهه کوم لحاظه مهرباني وکړئ دا ویډیو تر پای پورې وګورئ او حقیقت او رښتیا درته وایم. د تیرو څو ورځو راسي د بنجامین نتنیاهو په اړه باندې څوک چې د اسرائیل وزیر اعظم دی د ټول انسانیت او په خاصه توګه باندې د مسلمانانو په قتل عام کې د هغه ډېر لوی لاس دی. هر مسلمان ورته ډېره غوسه لري. د تیرو څو ورځو نه په سوشل میډیا په ټولنیزو رسنیو دا خبر بار بار گردش کوي او ډېر وایرل دا خبرونه روان دي. خلک ګوري اوري چې د ایران په حملو کې د ایران لخوا چې کوم حملې او بریدونه د اسرائیلو په کیپټل سیټي تل ابیب باندې شوي دي. په دغه حملو کې یوه حمله یو اټیک د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په دفتر باندې هم شوی دی او په هغې اټیک کې په هغې حمله کې د اسرائیل وزیر اعظم هلاک شوی دی. خو د اسرائیل میډیا د دې خبرې نه انکار کوي. مونږ تر دې دمه په دې خبر نظر ساتلو او پوره تحقیق جوور ریسرچ مونږ په دې کولو چې یاره د دې خبر تر شا حقیقت څه دی، رښتیا څه دي. او کله چې حقیقت رامخې ته شو بالاخر ستاسو دپاره مونږه یو تحقیقي ویډیو ریپورټ تیار کړو. ملګرو، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو لا مړ نه دی او ژوندی دی. د مسلمانانو دپاره خو دا ډېر زیات بیډ نیوز دی، ډېر زیات بد خبره دی، ځکه چې هر مسلمان دا غواړي چې هغه هلاک شي، هغه ختم شي. تر څو پورې چې دغه ژوندی وي تر هغې پورې به د بېګناه مسلمانانو قتل عام جاري وي. په دې خطه کې به تر هغې پورې امن نه وي، تر هغې پورې به جنګ وي، جګړه به وي، ځکه چې د ده سیاست چې دی نو هغه جنګ دی. د ده ځان ساتنه چې کوم دی نو هغه جنګ دی، د نورو خلکو قتل عام دی. تر هغې پورې به دی سیف وي تر څو پورې چې دا جنګ روان وي. جنګ د دوی یو مین سټرټیژي ده او د دغې جنګ له امله بېګناه مسلمانان چې دي په زرګونو نه بلکې په لکونو مسلمانان قتل کیږي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په دې هر څه کې د صدر ټرمپ سره د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د انسانیت په قتل عام کې او د مسلمانانو د بېګناه مسلمانانو په قتل عام کې خاص لاس لري. خو لا تر دې دمه چې کوم ریپورټس راغلي دي مخې ته نو هغه موږ ته دا حقیقت ښکاره کوي چې بنجامین نتنیاهو ژوندی دی، ځکه چې هغه خپله یو اصلي ویډیو په دې وخت کې په ټولنیزو رسنیو باندې په سوشل میډیا خپره کړې په خپل ایکس اکاونټ باندې، کوم چې د هغه ایکس ټویټر اکاونټ دی په هغې باندې هغه خپله یو ویډیو اصلي ویډیو خپره کړې او په هغې کې دی د چایو په یو رسټورنټ کې په یو کیفې کې چای څکي، د چای کپ ورسره وي او هلته کې دی بیا خپل دواړه لاسونه هم وښایي په ویډیو کې چې په هغې کې د دواړو لاسونو ګوتې هم په شمیر برابر وي، یعنې 10 ګوتې وي. نو دا یو فیکټ او یو فیکچوال سټوري ده چې ستاسو په وړاندې مونږ شریک کړه چې دغه ظالم انسان چې دی لا مړ نه دی بلکې ژوندی دی. تاسو د دې خبر په اړه باندې څه وایئ؟ خامخا خپل نظر شریک کړئ زموږ سره. او که تاسو غواړئ چې د ایران، اسرائیل او ټولې نړۍ په د سیاست د جغرافیایي سیاست په اړه باندې تاسو اصلي اتنټیک او ویریفاید خبرونه ترلاسه کول غواړئ نو د هغې دپاره زموږ پیج او زموږ یوټیوب چینل خامخا فالو او سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا هغه چینل دی، هغه پیج دی چې په دې به تاسو ته صرف او صرف فیکټس اینډ فیګرز او رښتوني حقیقتونه میلاوي. ډېره زیاته مننه.